أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام أو كما قال. ندی شوال د میاشتې په مناسبت د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها د حالاتو داسې څه مختصر خبرې مې درته شروع کړې او زما پکې غټ مقصد دا و چې د خلکو دا رواج او رسم چې کوم حضور پاک ختمه و دې زمانه کې مسلمانان یې بیا نه ختموي چې رسم ختم شي او هغه د رکوټ اختر په میاشت کې یا د دوه اخترونو په میاشت کې چې خلک واده ته او نکاح ته سپیره وایي دا غلطه خبره. ما درته ویلي چې حضور پاک د عایشې بیبي نکاح مو کړه په شوال دې میاشت کې او واده یې په دې میاشت کې کړی دی نو دا هغه خپله وایي وی زما واده او نکاح دواړه د دې میاشت کې شوي دي وی زما نه بختوره ښځه بله کم ده. دا غلطه خبره ده. دا پیغمبر د دې رد کړی دی. حضور پاک خپله محبوبه بیبي په دې میاشت کې په نکاح غشتی ده چې دا رسم ختم شي. افسوس اوس هم مسلمانان دا رواج نه ختموي. اوس هم لږې ورځې پاتې دي غالبا چې نن 21 دی که 22 د دغه دی دا رکوټ اختر دا میاشت دی نکاح دې کې وکړې ثواب به مو شي چې نیت هم دی چې د عایشې بیبي او د حضور پاک نکاح شوی دا نیت وکړئ. نیت هم دی چې دا د جاهلیت رسم رواج ختمو نو الله به دله پوره اجر او پوره ثواب درکړي. نو عایشه بیبي فرمایي بختوره ښځه ګور رسول الله مبارکه سره دومره مینه وه. اصل د انسان د ایمان نښه خو د پیغمبر سره مینه د عایشې بیبي خو خاوند مو حضور پاک خو پیغمبرم ډیره زیاته مینه وه د حضور پاک سره. عایشه بیبي په خپله فرمایي وایي د حضور پاک د نکریزو بین نو خوښ. د بعض انسان بعضې بویونه نه خوښ د بعضو خوښې د نکریزې بوی یې نو خوښ نو یې د ښځو نکریزې څومره خوښې وي ما به نکریزې نه استعمالوي د پیغمبر د خاطره چې د هغه دا بوی نه دی خوښ نو نکریزې جیر دی. په خپله حضور پاک فرمایلي ښځو ته یوه ښځه وه او د رسول الله مبارک داسې پې نظر ولګېد غیر اختیاري انسان باندې نظر لګي پخپو ورته یې ویل نکریزې نشته چې ته پورې کړې دا خو د ښځې او د سړي په منځ کې فرق دی چې د ښځې هم غټې خپې وي او د سړي هم دقسې غټې خپې وي د دواړو په منځ کې څه فرق شو دواړه هسې ډبل ډیکران شول نو فرق یې دا دی چې دا د نکریزې پورې کړي په لاسونو هم پورې کولی شي او په خپو هم پورې کولی شي. دا د ښځو دپاره یو ډول دی د ښځو دپاره یو حسن دی نکریزې پورې کول. بعضې ښځې هغه په دې نوکانو نوک پالش مږي دا ګناه ده. ګناه په بله وجه ده. ګناه په دې ده چې بیا اودس کوي دا نوک پالش ځان له یو وجود لري نو اودس یې نه کېږي نوک ته لاندې اوبه ورنرلې او که دا چرته فرض غسل پې وي نو غسل یې نه صحیح کېږي. ولې اندام اوچ پاتې شو نوکونه اوچ پاتې شو چې نوک اوچ پاتې شي هغه اوبه خو د هغه نوک پالش د پاسه تېرې شوې نو نه غسل شو نه اودس شو دی یو ګناه شو. که مونځ کوي نو بیا اودس او په پلیتۍ کې دی بله ګناه شو. نو که ستاسو خیال یې نوک پالش چې په نوک ومږې او پورې کې او لږ داسې په دې ګوته زور ورکړي یا په نوک یو ټس سره ترې ودانګي ځان له وجود لري او نکریزه ځان له وجود نه لري. نکریزه چې په نوک پورې کړه نو هغه ځان ته نوک جذب کړی کاږي نو که ته په چاکوي هم ګرې نو هغه بره سر به وګرېږي خو بیا هم هغه سوروالی نه ختمېږي دننه هغه سوروالی هغه نوک راښکلي نو نکریزه د نوک کیسه شوه که د پاسه پې اوبه هم بیږی لکه چې په نوک بیدلې او نوک پالش د نوک کیسه نه ده پې د پاسه یو پترې پروت نکریزه د ښځه پورې کوي. نن سبا بعضې ښځې په بیه نوکان خرڅېږي او اوږده اوږده نوکان ځان له ږدي دا جرم دی دا ګناه ده دا خو د حیواناتو سره تشبیه ده
او د کافرانو ښځو سره تشبیه ده هغوی پې فخر کوي فخر دا ولې دا د نوکان ږدي نوک کې څه فایده ده چې ته او بعضې خلک یې لا ښځې پرېږدي دا خپل نوکان دننه پکې ګندونه یې نښتي هغه کار کوه چې کم حسن وي دا حسن نه دی دا شیطاني حسن دی شیطان ورته دا ډولې کړي چې ځان ته نوکونه پرېږده ور یاد ساتئ زما ورونو ښځې دی هغه خوشبو استعمالي حدیث کې راځي چې د هغې رنګ وي خو بوی یې مدمي ولې چې د دې بوی سړو ته لاړ نه شي چې دا کوره بار وځي او سړي دی هغه خوشبو استعمالی چې د هغې بوی وي خو رنګ یې نه سړو له رنګ پورې کول او رنګونه مګل او په مخونو باندې بعضې هلکان هم داسې کوي د دې زمانې دا بعضې د دې زمانې هلکان دي دا نوجوانان دا ایهې قبیله ایهې قبیله ایهې قبیله هغې په مخ باندې دا رنګونه منګونه پورې کوي او شونډې منډې ځان له سره یې کوي د خدای نیکبخته چې خدای لږ پیدا کړی نو تا جینکوالي څه خوښه ده دا ښه خبره نه ده ډېره زمانه وشوه ډېره زمانه غالبا چې ما لا نهم لسم سکول کې څه وخت بس کې ناست وم دا پخوا دا پلینکو چې و داسې ځونه نو بس نو په هغې کې پخوا که ستاسو خیال و د مشرانو ته پته وي د هلکانو به یو قسم سر پرېښوده د اوږده سټوکي به و هیپي ویښته به یې وتوي هغه رواج اوس ختم شوی داسې اوږده سټوکي به و بل شانتې او دې مار به یې دا سر داسې واو او لاس به یې پرې راښکه دا یو ځان له یو فیشن د سکول هلکانو مخکې ناستو ورپسې د کالج جینکۍ ناستې زه دې خوا په سیټ ناست وم هغه هلک به دې مار داسې سر واو مخکې ناستو او دا لاس پې په دې ویښتو راښکه بیا به یې سر واو او دا لاس پې په ویښتو هغه ویښته به راځوړندېدل د ټولو خلکو ورته خیال هغه دا یو پیشن یو فخر ګڼه د کالج هغه جینۍ ورته یارورې وایي خفه نه شئ وایي ستاسو پیشن موږ واغېشت زموږ پیشن تاسو واغېشت خو ته خو دې سر دې ویښتو ډېر پازاب کړی دا سټ به دې خوږېږي دې مار سټ وی او دا ویښته په لاس راکاږي نو کلیپ یې وله راویسته وي دا ورته واچوه چې د دې مصیبت خلاص شي یاره چې هغه هلک پورې خپلو ملګرو هغه ګاډي دونه وخندل ما وې دله که تا کیایي دلته به په دې ځمکه اوس ننوځو که تا کیایي اوس په چارسده کې کوزېږي او دا به خری داسې رنګ یې زیړ شو او غږ یې نه کا نو دا څیزونه میزونه دا خوند نه کوي زما وروڼو بعضې خلک دې ته فیشن وایي دا فیشن نه دی هسې ځان کړول نو نکریزو پورې خبره راله چې هغه نکریزې ښځې پورې کولی شي بلکې پورې دي کې په لاسونو باندې په ګوتو باندې او په خپو باندې نو عایشې بیبي به نه پورې کولې وایي زما د ښکلي مبارک پیغمبر د نکریزو بوین بدي شي نو یې زه نه پورې کوم ښه دویم له راشه د ښځو چې دا خپله بیماري وي نو روجې پکې نه نیسي په میاشت کې نو بیا د اختر د رکوټې اختر په میاشت کې ونیسي بهتره دا ده چې د رکوټې په اختر په میاشت کې زر ونیسي ځکه د مرګ او د ژوند پته نه لګي د بیمارۍ او د روغ صحت هم پته نه لګي که مړه شوې روجې در باندې پاتې شوې او که بیماره شوې بیا به څه کوې زر نیول پکار عایشه بیبي څه وایي دا دینی مسلې دی ځکه یې درته کوم او وایي ما به دا په ما چې به د روجې د رمضان کمې 15 شپږ یو وار څو روجې چې وي دا به ما ونه نیولې نو ما به دا بیا د شعبان په میاشت کې یعنی د رمضان نه مخکې چې د شو قدر میاشت ده هغې کې به مې نیولې ولې ما وی هسې نه چې زما روجې دا قضا روجې نیسم روجه مې او چېرته حضور پاک راشي او د هغه څه ضرورت او زما روجې نو پیغمبر ته به تکلیف ورسېږي خفه به شي داسې عجیبه انسان حالانکه د حضور پاک نه تپوس هم کولی شو چې د الله رسوله که ستا خوښه ما تاسو ته ویلي چې شپه به پیغمبر مبارک یو سره او بله شپه د بلې سره خو د ورځې به حضور پاک په ټولو بیبیانو چکر لګو حالات به ولا معلومون څه ضرورت چې هغه ورله پوره کړم بل بیبیانو به دا خوښول چې حضور پاک سره زموږ ناسته ډېره وشي بل د پیغمبر مبارک ناسته ولاړه خو ټول دین دی نو هرې بیبي به دا خوښ کول چې مونږ کره راشي ما سره وخت تېر کړي چې زه ته څه دین زده کړم د هغه خبرې د هغه ګرځېدل د هغه عقیده د هغه اخلاق د هغې عمل دا ټول دین نو هغې تپوس هم نه کوو د حضور پاک نه چې الله رسوله په ما خو د رمضان روجې پورې دي د بیمارۍ والا ونیسم که نه نه که راته هم و چې ونیسه او هسې نه حضور پاک راشي او پړه کې ما ته څه ضرورت راشي نو چې پیغمبر ته تکلیف ونه رسېږي
چې قدر کې به مې وین دومره مینه دونه د پیغمبر سره دومره تابعداري ښځو له پکار دي زنانو له عموما زه دا وایم چې د خپلو خاوندانو تابعداري کوي دا یو حق دی خاوند ښځې له جامې راوړي خاوند وله کور جوړ کړی دی خاوند وله دارو درومل کوي خاوند د غم خادی پسې بوځي خاوند وله میوې راوړي خوراکونه وله راوړي نو چې دومره خاوند د ښځې دپاره سار نه ماسخوتنه پورې په منډو تروړي ښکلې کور یې جوړ کړی نو دا ښځې له هم پکار دی چې د خاوند څه ناسه تابعداري وکړي که دې نه بغیر خو ژوند نه تېرېږي رونه دي په کور کې دننه یو مشر دی یو کشر نو که دا کشر هم وایي زه مشر یم او مشر هم وایي زه کشر یم نو روزانه به جګړه نو مرتبه به خپله جوړه کړي دا کشر به دې مشر ته داسې ګوري لکه د پلار په نظر او دا مشر به دې کشر ته داسې ګوري لکه د بچي په نظر ژوند به ښکلې تېر شي پلار دی او زامن دی نو ته به دا نه وایې چې او خو دا زوی به د پلار خبره مني ولې به نه مني یو خوا پلار دی او بل خوا زامن دی نو دا زامن به د پلار قدر کوي عزت به کوي احترام به کوي او پلار به هم زامنو ته په ښه نظر ګوري بچی نو ژوند به ښه شته او ښکلې مزېدار تېروي زه اکثر وایم جینۍ چې واده شي خواښې ده په کور کې نو دې نه خپله مور هلته پاتې شوه دې خواښې ته به د مور په نظر ګوري تابعداري به کوي مینه به ورسره کوي د مور ته چې څنګه خیال ساته دقسې به د خواښې به هم خیال ساتي او دا خواښې به دې جینۍ ته د خپلې لور په نظر ګوري خپلې لوړه دې واده شوې دي څنګه خپلې لور ته کتل په کم نظر د خواښې دا خوښئ د ښځې چې زما لور سره د خاوند ظلم کوي نه پې خفه کېږي نو د پردی لور خور سره ولې ظلم کوي نو ګوره ژوند به ښایسته تېرېږي په خدای قسم د دواړو جهانو مبارک سردار او شریعت چې موږ ته کوم اصول ښوولي دي که موږ په هغې اصولو عمل شروع کړو ژوند به د خوشحالۍ وي نو زه زنانو ته وایم چې د خاوندانو خیال ساتئ د دوی قدر کوي د دوی احترام کوي نن یورپ سوی وی اسلام شریعت ښځو سره ظلم کوي ښځه به دننه د خاوند جامې مصري کوي او ډوډۍ به هم وله پخوي او د ښځو حق لاړ او برباد شماوي ډېر بېوقوفان یې تاسو ښځه چې واده شوي نی نو په کور کې د چا خدمت کوي د پلار او د رونو رښتیا ووایه په جبر او په زور یې کوي که په مینه یې کوي په محبت دې کې سب حق تلفي ده دا خو د انسان فطرت هم دا تقاضا کوي هغه پلار وله جامې راوړي پلار ماشومه لویه کړه او پې خوشحالېږي چې د پلار کمیس یې ګونجې وي بابا دا جامې دې ګونجې ولا د اسري کوم پې خوشحالېږي چې ولې اسري کوي او چې ضرور جامې یې خیرنې لالا جي صبر دا جامې دې خیرنې دي بار به خلک څه وایي دا بله جوړوه اخو په خوشحالۍ کوي که د رور خدمت کوي که د پلار خدمت کوي که د مور خدمت کوي په خوشحالۍ کوي دا جینۍ به سبا مور کېږي دې به خدمت نه کوي دا خو په زور پې نه کوي او چې بیا کله واده شوه او د خاوند خدمت کوي نو په خوشحالۍ یې کوي ولې هر څه وله خاوند راوړي کور وله خاوند جوړ کړی مهر خاوند ورکوي او که د بچو خدمت کوي په خدای په خوشحالۍ یې کوي د کور نه خاوند دی جامې خیرنې موږ د باندې شرمېږو نه پاکي دي که نه ښځې نه موږ د باندې شرمېږو خلک وایي چې دا څه پودړه ښځی ده هله دا جوړه بدله هوښیاره ښځه دې ته دا قمقله ښځی چې ښځې ته جامې وروغورځوي سره د دغه نه چې ځان له پکې پرتوغا اچوه دا لیسري کوه شته پکې داسې منجوڼیاګان هم شته بده خبره ده خو یو خبره مې خولې ده یو حضرت په لار روانو زموږ د دې بیټک مخې ته تېرېده نو هغه چې مې ورته وکتل اوس پټکې یې والې دی او د پرتوګ نه یې پټکې یې والې دا پرتوغاښې دا شملې په دی لاندې ځوړن ما ول اواز ورکړ مې له دلته راشه چې راغی امامتی له غریب روان چې راغی دلته مې دغه دې پټکې دې کوس که څه بلا ده ته چې ویې کتل وایي دا خدای غرق او تباه که وایي دی راته کېښود چې پټکې ووه وی زما ډو خیال نو خدای زم په منډه ومه د مانځاړو خیال مې نو چې دا پرتوګ دی نو ګورې مزاق سر دی دغه ته وایم دې ملګرو ته مې ښځو سره به نه ټرته که ښځو سره ټرت نو دقه ټرت به درنه وباسي سبا به د پرتوګ نه پټکې والي خپل لار به روان نو دا ګناه ده زما د خاوند عزت به کوې احترام به کوې د خاوند قدر به کوې
جامې ولا ښکلې څه که په دې خو که تا ولا نسري کړی جامې ورکړی یا تا ولا خیرنې جامې ورکړی یا مثلا لستوڼی شلېدلی دی ته خو ما دا خاوند سپک که ته خو زه یاره نشم کولی نرمي دې وکړه ځان سره لیکن دا خاوند چې جنازې له جومات ته لاړ شي رښتیا وایي د خاوند شرم دی که د ښځې شرم دی دا د ښځې شرم خلک وایي دا لا څنګه ښځه ده دا څه پودړه ښځه ده دا څه بېکاره ښځه ده دا د خاوند د جامو ته وګوره او دغه بیا خلک ځي په خپلو کورونو کې بیا خپلې ښځې ته وایي د پلانکي جامې خیرنې وي د پلانکي جامې اسرې نه وي د پلانکي جامې لستوڼی شلېدلی دا څه بېوقوفه ښځه ده دا څه خره ښځه ده خره یو لکۍ یې نشته او نوره پوره ده نو ښځې له نه دي پکار چې خاوند درته ښه څیزونه راوړي ښې جامې درته راوړي هر څه راوړي نو د خاوند په قدر کې څه دي د خاوند احترام که ته وکړې نو دې کې خو ثواب دی د خدای بندې ښه پې ښکارې چې ونه کړې نو بدې پې ښکارې نو یورپ څه وایي دا په کور کې خدمت کوي کور کې خو د خاوند خدمت کې پې فخر کوي د خپلو زامنو خدمت کوي پې فخر کوي ښه ټیک شوه تاسو ورسره څه لوبه وکړه تاسو د کور نه بار وویستې نو ایر هوسټس شوه په جس کې نوکره شوه د څونه سورلو خدمت کوي وایه اوس د 3,300 سورلو خدمت کوي ډوډۍ ورته ږدي پیپسیان وله وړي ټاپیانې وله ورکوي هغه څښاک خیرن لوښي ته لرکوي نو په کور کې د خپلو بچو د 5-6 خدمت دا د ښځې سره ظلم او په جس کې د 3,500 پردو سړو خدمت دا انصاف شو بار دې ویستله په کالج کې د نوکر خیر د حیا سره څه بده نه ده لیکن زه یورپ یادوم بار بنډه دې کړه ښځه خو د عزت شی دی ته د ښځې په مخ باندې مخ یې ښکاره کړی دی ویښته دې ورته ښکاره کړي دي خپې دې وله په بوټ باندې ښکاره کړي او کیړۍ دې ور اچولي د خرید و فروغ څیزونه د ښځو په اندامونو کې او د ښځو وجود استعمالی د پبلیسټي او د اشتهار دپاره دا ته ښځې سره ظلم کوې زیاتې کوې که ښه ورسره کوې ښځې له پکار په کور کې دننه د خاوند قدر وکړي د خاوند احترام وکړي ښه مزېداره کور کې بالښته ډډه وا نیکبختې څه له ګرځې په نوکرو پسې که د حیا او د پردې کوي ګناه پکې نشته ما درته وایي که ښځه ډاکټره شي او د زنانه علاج کوي ښه خبره ده چې سړی د ښځو علاج کوي د هغې نه ښه نه ده چې ښځه ډاکټره شي او د ښځو علاج وکړي څه منع نه دي خو زه دا خبره کوم چې بعضې ضرورتونه وي بعضې ضرورتونه نه نو ښځې له پکار دي په کور کې دننه د خاوند خپل قدر وکړي د خاوند خپل احترام وکړي حتی په کور کې دننه به ښځه ګورې شریعت مسله ده ته وایم ډول به کوي ښکلې جامې به اچوي او خشته به ګرځي په کور کې دننه ولې که د خاوند څه ضرورت راغی چې خاوند خوشحاله او ګورې شریعت دا هم وایي شامي کې شته که ښځه په کور کې دننه ځان نه ډولې کوي او پودړه ګرځي نو خاوند له حق شته چې ادب ورته وښیي غزار هم ورکولی شي د عذاب به نه ورکوي خو د ادب په بنیاد ادب به ورته ښایي دا نه چې به خاوند دی راننوځي او دی لاس ټول د سوټو او د ګن نه ډکې نیولې وي او دا څښا خپې یې نیولې او څښا جامې یې چولې خاوند وایي چې خدایه پاکه څه ډېران ته را دننه شو د څه په غوجل رالم په غوجل نوړی خفه شي که نه ښکلې به ګرځي ښځه په کور کې دننه خشته جامې به اچوي ځان به خشته کوي ځان به ښکلې کوي حسن او صفایي خو ډېر ښه شی دی طهور شطر الایمان ځان به صفا ساتي خیر خبره مې دې پورې کوله چې عایشې صدیقې رضی الله او د خاوند تابع ورې حدیث کې دا هم راغلی چې وایي کومه ښځه خاوند خپل څه جیز خدمت له وغواړي او دا رانشي جنت کې چې کوم حور دي حور عین هغې خیره ورته کوي الله ته خبروي قاتلک الله وایي خدای دې هلاکه که د خاوند خو تا سره د یو څو ورځو میلمه دی تا نه به جدا شي او موږ له به راځي نو دا ولې خفه کوې حورې ورته خیرې کوي یو مثال در کومه زمونږ په دې صحابو کې یو صحابیه تېره شوې د حضرت ام سلیم د خاوند نوم یې ابو طلحه ډېره نیکه ښځه و ام سلیم ډېره زیاته نیکه د ابو طلحه په سفر ته او د یو ماشوم بچی او زوی بیمار دا وره ناجوړه
خاوند دې په سفر چې لاړ اتفاق ته ګوره چې دا خاوند دې کله د سفر نه واپس راته د ابوطلحه رضی الله عنه نو دقه شپه باندې په دقه شپې دا ماشوم دوی وفات شو. اوس چې دوی وفات شو خاوند خو په سفر دی ډېره موده بار دی نو چې واپس د سفر نه بنده راشي او ډېره موده بار نو خامخا د انسان خپل خواهشات پوره کوي. ښځې دا سوچ وکړو چې دی د سفر نه راشي او دی ستړی م دی د بخت خپل خواهشات هم وي او زوی د ماشوم هغه مړ شو او د دې نه خبر شي نو دی غریب به خفه هم شي راشه نه یې خفه کوم. هغه زوی یې پټ کړ د کور یو ګوټ کې ښه مزېدار سملو او چې خاوند دی راغی نو غږ یې ورته ونه کړ. خاوند ته تپوس وکړه کیف الولد ماشوم څنګه دی کیف الصبي دا ورته څه وایي هو اسکر دمه دی په قلار دی. ګوره دوه معنی دي یو معنا دا چې دمه شوی دی په قلار دی معنا دا چې جوړ دی. بله معنی سره چې د دنیا د کړاو نه او د دنیا د دې قصو پیسو نه دمه شوی دی خیرت ته تللی. د ښځې خو دا مطلب و چې قلار شوی دی دمه شوی دی څه معنا چې به د دنیا د کړاو بیمارو نه دمه شو مړ شوی دی. لیکن خاوند څه معنا واغشته هغه دا معنا واغشته چې ماشوم جوړ شوی په آرام دی په آرام. بیا چې د ښځې خاوند کم څه تقاضا وي هغه یې پوره کړل. خاوند شپه ډېره ښکلې مزېداره تېره کړه چې کله سار خاوند مانځله ته نو ورته وایي وارو الصبیه الله مطلب دا چې هغه ماشوم وفات شوی دی او څه قبر مبر انتظام به وکړه چې ماشوم دفن شي. زه کله طالبانو ته یم ګوره حدیث کې خو دقسې راغلي زه وایم دا ښځه دا ام سلیم څه عجیبه ښځه بچی وفات شو د خلکو خو چې ماشوم غوندې بچی وفات شي څونه چغې وباسي دې دونه پړه تیږې یې ښودې را دومره صبر یې کړی دی چې ګاونډي م ته نه خبر که دې یوه چغه م والې وه ګاونډي به ترې خبر و که دې یوه چغه م والې وه رشته دار به خبر و او چې ماشوم مړ شي نو زر ګاونډیان را چلیږي ماشوم مړ شي نو زر رشته داران را چلیږي. دا ابوطلحه به لار کې خلکو خبر کړی چې بس صبر کوه او بس د خدای پاک دې صبر درکړي. لازما هېڅوک نه په ګاونډ کې خبر نه په رشته کې خبر چاته پته نه لګي دونه پړه د صبر تیږې ښودل دې ته ښځه وایي. او که سترګې سرې وي بنده چې وجاړي که نه نو هغې سره سترګې سرې شي نو چې خاوند را ننوتی نو لازما به یې تپوس کوو چې ښځې دا سترګې دې ولې سرې دا مخ دې ولې تور دی یعنې دونه یې ځان قابو کړی دی دومره څونه ګران کار دی چې ماشوم بچی د چا مړ شي او دومره قابو چې نه د سترګې نه اوښکه به یې ولیده نه سترګه سره ده نه مخ رنګ بدل دی نه مخ والې دی نه سپېړه ګنې خاوند به پې پېښې و نه چغه والده یو گاونډي نه دی خبر خپل خپلوان نه دی خبر دومره په ځان قابو راوستل او دومره صبر کول چې دا ښځه جنت ته نه دی څوک به جنت ته دی. سار ورته وایي ګوره خاوند یې خفه نه کړه یعنې که دې ښځې خاوند ته ویلې وي راتلو سره چې سړیه ماشوم خو مړ دی نو خاوند پرې نه خفه کېده د ښځې نه خامخا ورته الوي خاوند ته پته چې ښځه خو بې صبره ده ښځې صبر کم دی په سړو په نسبت نو دا خو لیکن بیا هم د خاوند دونه قدر دونه عزت چې خاوند یې خفه نه کړو او د هغې چې هغه چې کوم ضروریات او خواهشات هغه هم پوره کړه. بیا خوب ته بیا هم ورته دا ونه وایي چې الو نه وی چې ښه خوب یې وکړه او سهار پاڅېده او مانځله ته نو بیا خبر کړه بس د هغه پړم هغه وی خدایه دا ما څه وکړل ماشوم بچی مړ پروت دی ما خپل ښځې سره خپل خواهشات پوره کړل ماشوم بچی مړ پروت دی د کوټې په ګوټ کې او ما خوبونه کول پرې خوشو ده ښځې چې ښځې ما دپاره کړې لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته اوخو هم حیران شو حضور پاک دوا یې ولا وکړه وایي خدای د دې غم په بدل کې ولا د خوشحالو ښه بدل ورکړه. الله پاک ولا لس بچی ورکړ لس زامن او ټول د قرآن قاریان او عالمان ته خدای جوړ کړ. دې ته د ښځې د خاوند سره زندګي وایي نو ښځه به د خاوند سره ښکلې ژوند تېروي. که چېرته خاوند غوسه شي انسان دی نو چپ کېږي د جواب به نه ورکوي. بعضې ښځې په خدای داسې ژبه وي داسې ژبه خل ژبه خاوند غریب د خولې نه څه ویستي نه شي که څه وباسي نو داسې چک پې لګوي په دې ژبه باندې چې د خاوند بېعزتي کوي. نه ګزاره کوه نیکبخته ته څه کوې
زبان درازه ښه ده، چغې وباسي، جګړې کوي د خاوند سره، خاوند شرموي، خاوند بې عزته کوي. کله خاوند به غوسه شي، کله به څپېړه هم دله درکړي، کله به ډبه هم دله درکړي. نو خیر دی ګزاره کوه که نه. که هغه در سره زیاتې کوي نو هغه نه به خدای تپوس کوي، خو ته به ورسره خاوند نه هم ظلم نه دی پکار په ښځو باندې. د یو لاس نه پړق نه خېږي، خاوند نه هم پکار دی. ښځې مور پلار پرېښي دي، وروڼه یې پرېښي دي، قوم یې پرېښی دی، خو ستا دپاره یې پرېښي دي. نو ګزاره به کوي. لږ ژوند دی د مارونو په خوش اخلاقۍ او په ښه طریقه باندې تېر کړي. نو دا د عایشې بیبي هغه طریقه وه چې مې راته وایي چې د حضور پاک مبارک سره څومره مینه یې ساتله. دویمه راته یو بله سخي ډېره زیاته وه عایشه بیبي. او دا د سخا طریقه د چا نه زده کړې وه؟ دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې څه به راغلل فورا به خیرات، که سار به سه رالل غرمه به نو، که غرمه به سه رالل نو ماښام به نو، هر څه به یې خیرات کړل. خورایي او عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د بیبي اسما زوی په مکه کې هغه د بادشاه اعلان کړی. بادشاه هغه وله څه پیسې راولېږلې، پخوا دا دراهیمو د سپینو زرو دا سکې وې، بلا شی یې راولېږل په بورو کې چې څنګه یې راوړل په ځمکه په میدان هغه بوره یې غورځوله. هغه خادم یې ته ویل شاله شابه کاسه ډکوه او د مدینې منورې په دې غریبانانو ویشه. ډکې ډکې کاسې بیا ډکولې او په مدینه کې چې کوم غریبانان سړي وو، ښځې وې، کونډې وې، یتیمانان، مسکینان ویشلې وې. او دا ورته ناسته وه خوشحاله. ټولې پیسې ختمې شوې. خادم یې ته وایي وګوره وي څه په ځمکه خو څه پاتې نه دي. وی نه ټولې مې خلاصې کړې. لږ ساعت پس د روژې او روژې وه، لږ ساعت پس یا بانک ته وخت نږدې شو، بانک تقریبا د روژه ماتې ټیم. خادم یې ته وایي څه راوړه چې روژه پې ماته. وایي کور څه نشته، د خوراک قسم نشته. خادمه ورته وایي ګوره دومره روپۍ دله رالې او تقسیم دې کړې، نو چې یوه روپۍ رېته پرېښې وي یوه، نو اوس به زه تللی وم بازار مارکیټ ته، نو ما به دله څه د روژه ماتې څه شی راوړه. نو دې ورته وخندل، وایي چې اوس راته یادی نو هغه وخت به دې راته یاده کړې وه. دومره سخي وه چې دا ته یېره وه چې د ما خو روژه ده، کور خو بنده ته معلوم وي چې کور کې څه شته او که څه نشته، او نغرې مړ پروت دی. دونه سخي وه. نو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ته چا ووایي چې هغه ترور له خو دې ته مال لیږې و چې هغه بیا ګورې ناره نه ورئ. وایي څه مطلب؟ وایي هغه ویشي چې څه ور ولېږې، د سار کې ولېږې غرمې ته یې نه پرېږدي، چې غرمه ولېږې شپې ته یې نه پرېږدي. هغه وی ښه دا چل کوي؟ وی په زما د قسمې کې ردې نه پس 1 روپۍ مې وله ولېږل. زه خو دې له لېږم چې دا ښکلی ژوند تېر کړي، دا ښکلې جامه واچي، دا ښکلې پیزار وه په خپو کې، او دا خشته ښکلې ژوند تېر کړي. نو چې دا هغسې د نار نه ور ژوند تېروي، زما کار سره چې پیسې ورلېږم 1 روپۍ به هم نه ورلېږم، او یا دې دا سخا بنده کې نه وه. نو دا خلک خو وړلې روڼلې کوي، دا د پخوانی یو عادت دی. نو عایشې بیبي ته چا وایي چې هغه خورئ خو دې قسم وخوړه چې یارې دا سخا بنده کې نه دی کوي او ګنې نه ورلېږم. وایي ښه په ما نیکي بندی، په ما سخا بندی، زما د قسمې که مې ورسره خبرې وکړې بس قسم یې وخوړه او کور ته به یم نه پرېږدم. بس هغه هم د هغه هم خبره وتې وه، دته خبره دې ته راورسېده، روانه شو، د دین د برکته روانه شو. چې زمانه ډېره تېره شوه، سپارښونه یې شروع کړل چې عایشه بیبي د ما ترور دره مور خورې، او دا پوه کړه چې ما سره خبرې شروع کړې. هغې ویې نه ما قسم کړی، علیه نظر، ما قسم کړی، نه ماته هم قسم، دا همدې ما د نیکۍ نه منې کوي، ما د سخا نه منې کوي، نه دې رالېږي پیسې، هېڅ ضرورت مې ورته نشته. چې د وخت ډېر زیات تېر شو، نو هغه وی چې داسې کار کوم چې دا به چا جرګه به قبلوي. نو د حضور پاک د ماما خیلو د بیبي آمنې د قوم به خلکو ډېر قدر کو، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وغیره، دا د حضور پاک ماما خیل. لکه ماما خیل دا معنی چې د مور رونه نو، خو دا قانون دا دی چې د مور قوم ته هم خلک خپل ماما خیل وایي. مسور بن مخرمه رضی الله عنه دا خلک. نو عبدالله ابن زبیر هغې ته وایي چې تاسو مهرباني وکړئ د پیغمبر مبارک ماما خیل یو خلک هم قدر کوي، نو تاسو ما سره د عایشه بیبي رضا کې. هغې ویې ډېره ښه. نو دې په کور کې دننه
یو څادر تړلی پردی تړلی و کور کې دننه نو په دروازه خلک به د دیني مسلو تپوسونه له راتلل بلا مسلې وې نیم دین تقریبا عایشې بیبي سره پروت و زنانه او متعلقې څه مسلې ټولې ورسره په دروازه به یو سړی راغی ور به وډبه دی به ورته څوک یې وی زه فلانکې ما د یو مسلې تپوس ته راغلی یا یو حدیث زده کولو راغلی اجازت شته نو که ورته به وی چې او شته نو په دروازه به سړی ور دننه شو نو سړی به د پردې نه پورې غاړه او دا به د پردې نه بل طرف ته وه نو دیني مسلې تپوس پې کو حدیث تپوس پې ته کو ما خو تاسو ته ویلي چې 2210 حدیثه د حضور پاک عایشې بیبي امت ته رسولې نو عبدالله ابن زبیر چې راغی دغه مسور ابن مخرمه رضی الله عنه د حضور پاک چې کوم ماماخیل هغه ځان سره کړل نو دا چلیو که هغې خو به دروغ نه ډېر ځان ساته دی ځان سره په څادر یې تاو که ځان سره څادر کې پټ او په دروازه آواز وکړه څوک یې مسور ابن مخرمه پلانکې اجازت شته دننه شو هغې وی او راځئ وی کلنا ټول در ننوځو ځکه دې ځان سره اوس پټ کړی او وی کلکم ټول راځئ نو په دروازه ور دننه شو چې ور دننه شو اجازت خو میلاو شو نو هغې ته د پردې نه پورې غاړه پاتې شو او دې د پردې نه دننه ورغی خو یې ترور او چې څنګه یې وربنډه کړې نو بس لاسونه یې پې کېښودل او ورته په ژړا شو چې ما معاف که ما غلطي کړې ده ما معاف که هغې ویې نه ما قسم کړی دی بلکل قسم نه ماتو د دې طرف نه د حضور پاک د امام خیلو آواز ورکړه چې عایشې قسم بس مات که ښه خبره نه ده وی نه دی ماره سخا نه منې کوي وی بس د توبه ده چې څومره سخا کې کوه د معافي غوښتل عایشې وی نه ما د نیکۍ نه منې کوي هغې ورته هم مینتونه کول د حضور پاک ماما خیل نو اخره کې عایشې بیبي وی زه بس ټیک ته قسم به مات کم او د سره به خبرې شروع کړم قسم یې مات کړ او حضرت عبدالله ابن زبیر یې معاف کړ قسم مات شو اوس وروڼو چې څوک قسم مات کړي قانون دا دی چې د نیکۍ نه د قسم وخوړه به ګورې ماتې او کفاره به ورکې ډېر خلک وي زما د قسم چې د برور سره خبرې نه کوم زما د قسمې پلار سره به خبرې نه کوم زما د قسمې چې زه به ښځې سره خبرې نه کوم دا د ګناه قسم دی د نیکۍ نه د قسم وخوړه د دې ماتول پکار دی چې دا مات کړي او کفاره به ورکړي خلک وایي نه قسم نه ماتوم دا چې مات دی که په دې ماتولو کې ثواب دی بهر کیف اوس چې قسم څوک مات کړي زما ورونو کفاره یې څومره ده یا به مریی دا دی که مریان و دې زمانې کې خو مریان نشته نو یا به لسو مسکینانو له 2 وخته ډوډۍ ورکړي یعنې 20 مسکینانو له 1 وخت روټۍ او یا به لسو مسکینانو له جامې ورکړي قرآن شریف کې راځي نو یو مریی کافي و یو مریی نو عایشې بیبي 100 مریان آزاد کړل څو چې کله به مریی راته آزاده کړو وایي دا زما قسم چې مات کړی د هغې کفصل او چې بیا به م ورته د خپل قسم را یاد شو نو دونه به یې وجړل چې لوپټه به یې د اوښکو نه لمده شو دومره د خدای نه یېرېدونکې ښځه یو ځل لګیا و ګورئ حضور پاک فرمایي ما تاسو ته تېره جمعه ویلي چې عایشه به زما په جنت کې ملګرې وي په جنت کې یو ځل حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او حضرت عایشه دواړه یو بل سره ناست دی نو حضرت فاطمه ورته وایي عایشې وایي ګورې ته زما له بابا ډېره محبوبه بیبي وي او عایشې تا سره زما د بابا ډېره زیاته مینه وه او زما بابا دا ویلي چې عایشه دا په ښځو کې داسې ده دومره غوره ده لکه سرید ما ته ډوډۍ پینډه چې ورته وایي ما ته ډوډۍ چې په خوراکونو کې مزېداره ما ته ډوډۍ چې ډوډۍ دې په ښوروا کې ما ته کړه خو داسې ښوروا هم نه چې مینې دې له پخوي د یو ځل کور ته به وتلم نو هلته یې راله ډوډۍ برابر کړی نو زما په خیال چې ردي په کلي کې په کویانو کې څومره اوبه وې غونډې پکې اچوئ غونډې دومره اوبه ښوروا وه په خدای یقین کوه چې هغه اوږه موږه پکې بس د کشتۍ په شان په منډو تلله داسې هم نه ښکلې خشته ماته ډوډۍ په ښوروا
او پخه کې ټینګی او پکې روټۍ ور ماته کې. نو رسول الله مبارک به دا ډېره زیاته خوښه سرید به وته. اوس هم ته کرک کې ولکې مروت کې او په ډېر خان او په دغه علاقو کې خلک دا پینډه کوي، صحبت ورته وایي او پینډه ورته وایي، او په هوټلو کې مس میلاویږي. ډېره زیاته مزېدارې او ډېره خشته سوچه غوړي پکې چولي، کورنۍ چرګې پخ کړې، ډېر مزېدار. نو د حضور پاک به دا اوس هم ماته ډوډۍ د صحت دپاره هم ښي، ځکه ډوډۍ پوره معده شي نو چې چا غاښونه ني نو هغې هم خوړی شي، معدې ته ازمول مسان شي، فایده هم پکې ډېره، غوښې مخې هر څه راغونډ شي او خشته وي. نو د حضور پاک به سري دا ماته ډوډۍ خوښه. نو وایي چې څنګه دا ماته ډوډۍ دا صحبت دا پینډه دا په خوراکونو کې د خشتۍ ښکلي مزېدارې وجود له فایده ورکوونکې وي. دقسې عایشه په ښځو کې ټول مخلوق ته فایده رسوونکې ده، ژوند ورسره مزېدار دی، خشته دی. نو حضرت فاطمه ورته وایي عایشې تا سره ګوره ډېره مینه وه او ستا سینې ته یې ډډه والې وه چې زما بابا فاطمه ورته وایي د دنیا نه رخصت شو او ستا په کوټه کې دفن دی زما بابا، او آخر وخت کې ستا او زما د بابا لاړې خدای یو ځای کړي، لکه دا ټول صفتونه یې ولا وکړل. خو ګورې عایشې ما پېژنې زم د حضور پاک د غوښې ټوکړه یم، زم د پیغمبر مبارک محبوبه لور یم. حضرت عایشه ورته وایي فاطمې ته د پیغمبر د غوښې ټوکړه. حضور پاک فرمایي فاطمه بضغة مني، زما د غوښې ټوکړه ده. فمن احبها فقط چې چا ورسره مینه وکړه ما سره یې وکړه، ومن اغضبها فقط اغضب چې چا دې سره بغض وکړه ما سره یې بغض وکړه. او تا ته ویلي دي ای فاطمه چې فاطمه سیدة نساء الجنه، د جنت د ښځو سردار به. او فاطمه ستا بچي حسن او حسین هغې ته سیده شباب اهل الجنه ویلي چې د جنت د ځوانانو به سرداراني. فاطمه تا سره ډېره زیاته مینه چې کله به حضور پاک د سفر نه راغی لومبې به تا کره درته یاد دي فاطمه چې کله به ته رالې حضور پاک به درته پاسېده، په تندي به یې ښکل کړې، ځان سره به یې کښېنول، ډېره یې خوښه. فاطمې ته به هم جنت ته دی، ستا متعلق هم حضور پاک فرمایلی دي چې جنت ته به دی، زما متعلق یې ویلي چې جنت ته به دی، ته به هم ځې زه به هم ځم. په جنت کې هره ښځه چا سره ګرځي؟ خاوند سره. نو فاطمې ګورې یو خبره درته کوم، تا به په جنت کې د حضرت علي ګوته نیولې او هغه سره به ګرځې سیلونه به کې، او ما به په جنت کې د حضور پاک ګوته نیولې ورسره به ګرځم، چکرې به ورسره لګم. دومره بختوره ښځه ده زما وروڼو. لیکن او حضور پاک اخر وخت کې چې کله بیمار هوښیاره څومره ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله جوړو او سملاستېده به ماسخوتن زما وروڼو دا وایې ښه. نو دا اخري صورتونه معوذتین دا به یې لوستل، په لاسونو به یې چوف کړل او چې وجود ته به یې کوم ځای ته لاس رسېده نو لاس به یې راښ کړل. زمونږ علما وایي ځکه یو ځای کې معوذات جمع راغلی، نو زمونږ علما وایي چې دا 4 صورتونه وایه. قل یا ایها الکافرون چې کوم کې جمع صیغه ده نو د هغې نه معلومه کله تغلیب ورته زمونږ طالبان وایي قل یا ایها الکافرون، دا به انشاءالله چې ټولو ته به یادې. قل هو الله احد صورت، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دا 4 واڼه دا لولې ماسخوتن چې سملې او په لاسونو چوف کوي او چې کوم دی ته د لاس رسي نو په ځان لاس راکاږي. دا د حضور پاک سنت او طریقه. یو بل حدیث کې د آیت الکرسی د وینا فضیلت هم راغلی، نو که ادم ورسره ملګری که نو ښه کار به وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا صورتونه لوستل، په لاس به یې چوف کړل او لاس به یې په ځان راښ کړ. نو عایشه بیبي فرمایي هوښیارتوب ته یې ګوره، وی چې کله بیمار شو نو یې بیا دا نشو لوستی، په ځان یې لاس نشو راښکلی، نو ما به لوستل دا صورتونه. نو هلکه چې څوک دا لولي نو په چوف پیناري کې دم که نه، وایي چې ما به ولوستل، ما به وی چې زما د لاس نه د حضور پاک لاس ډېر برکتي دی، نو د پیغمبر مبارک په لاس به مې چوف کړل، نو د هغوی لاس به مې په هغوی راښ کړ. دونه هوښیاره ښځه. لیکن سره د دې چې پیغمبر د جنت ښځه ورته ویلې، سره د دې چې پیغمبر ورسره غیر اختیاري مینه هم ډېره زیاته ده،
او دی به جړل او کله به وي او خلیتنی کنت نسیا منسیا ارمان چې دنیا کې اړو راغلی نه وي او یره په تېره وي نو څه خبر جړل مې یو سفر کې د دې نه امیل رک شوی هغه امیل هم د دې نو د بیبي اسما د خورې چې ته امیل رک شو نو رسول الله مبارک صحابو ته وی اله د عایشه امیل پسې وګرځئ چې کم ځای به ترې رک شوي ښځې به اودسماتې له داسې لږ بار کړې د وګرځئ واپس بهر کې حضور پاک له خوب ورغی او عایشه وی د ما په بخاري کې راځي د ما په پتون سر ایښی ودو خلک لاړل حضرت ابوبکر صدیق له وی وګوره عایشې ته امیل یې رک کړی دی خلک امیل پسې ګرځي اوبه نشته چې دلته به اوس او د سار نور راخیږي نه خلکو سره اوبه شته په مشکونو کې چې په اودسونه وکړي او نه دلته کې چینه شته دا د عایشې د لاسه خلک ټول په کړاو دی که دی میل نه وی راوکړی نو مونږ به تلي بل ځای به مو اودس کړی مونځ به هم کړی دا د تیمم حکم نو نازل حضرت ابوبکر صدیق راغی عایشې له په تشي کې غدارونه ورکوي وی دا دې څه کړي حبست رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دې بند کړی دی لیس معهم ماء اوبه دلته هم نشته او خلکو سره هم نشته او د مانځه وخت دا د ستون راخیږي دا خلک به څه کوي عایشه بیبي وی فبی الموت وی چې دلته به غزار برکو ما وی مړه شوه دلته بندړقي خو ځان مې نه چوړقولې ولې حضور پاک مې په پتون سر یې ښودی او مې رسول الله راویښ نه شي دونه مینه هغه به زه وایلم په دې تشي کې ما ځان نه ړقاو چې حضور پاک راویښ نه شي دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راویښ شو چې راویښ شو د تیمم حکم نازل شو چې که یو ځای کې اوبه ني وخته نه تېرېږي نو تیمم والی شي بس حضور پاک صحابو ته تیمم چلو خو وی تیمم ووهئ او چې د خپل منځ وکړو حضرت اسید بن حضیر راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې ابوبکر ته وی یا آل ابي بکر عایشې له آواز ورکړې ما هي باول برکتکم دا ستاسو لومبې برکت نه دی کلم چې مسلمان له تکلیف میلو چې ستاسو د برکت نه خدای مسلمان له خیر ورکوي دا د که عایشې نه امیل نه وی رک شوی او حضور پاک د هغې په پتون سر نه وی ښوده شوی نه وی نو د تیمم حکم به نه وی نازل په تیمم کې مسلمانانو ته اسانتیا پیدا شي که دا مې دې پورې ورونو چې ستاسو ذهن کې به دا اوس راغلي چې څومره بختوره ښځه وه عایشه بیبي څومره بختوره نو ځکه عایشه وی چې زما نه بختوره ښځه بله کم ده نو که د رکوټ اختر په میاشت کې نکاح سپیره وي یا د رکوټ اختر په میاشت کې واده سپیره وي نو دا دومره زه ولې بختوره دا غلطه خبره نو رونو اوس هم لږې ورځې پاتې که څوک نکاح کوي په دغه میاشت کې وکړي سنت د پیغمبر د عایشې بیبي جمدي شي رسم رواج به ختم شي او د حضور پاک تابعداري به پکې راشي او که واده څوک کوي نو هم د په دې میاشت کې وکړي دا غلط رواج دی چې د دوه اخترونو په میاشت کې یا د رکوټ اختر په میاشت کې نکاح کول او یا واده کول سپیره دی دا رواجونه د شریعت خلاف به ختمو پیغمبر ختم څونه محنت او نکاح وکړه د عایشې سره لیکن بیا هم خلک د رسول الله مبارک د خبرې د پاسه بیا هم خلک وایي سپیره او سپیره او سپیره الله دې هم د دې ګنده رواجونو نه په امن و امان کې استاد